Assalamu alaikum friends, how are you? Sangaste. How was your day? ستاسو ورځ څنګه وه؟ I hope it was good. امید کوم چې د بخوا. نننی زموږ درس دی د ګرامري باره کې، یعنی ګرامري درس دی او هغه دی ماډل اګزیلري. ماډل اګزیلري یا هیلپینګ وربس. خو موږ به صرف دې نه یو دانه وایو. can. Can is a model auxiliary or helping verb. can چې د ماډل اګزیلري ده یا کومک کوونکی غړی دی. صحیح ده؟ ability توان طاقت یا قابلیت. We often use can to talk about ability to do something in the present or future. We often use can. منګه اکثره can کارو to talk about ability چې خبرې وکړو په باره کې د طاقت توان یا قابلیت to do something چې وکړي یو څه in the present په حال جاري کې or future یا په راتلونکي وخت کې. یعنی لنډه ده can موږ ته د یو څه کولو توان قابلیت راښيي. صحیح ده چې یعنی یو څه کولی شو موږ. لکه مثال I can play the piano. I can play the piano. زه کولی شم چې پیانو وغږوم. دلته څه کوي؟ زه اوس کولی شم چې پیانو وغږوم، یعنی دا قابلیت ما کې شته، د توان ما کې شته چې د پیانو وغږوم. صحیح ده؟ بل مثال My brother can drive a car. My brother can drive a car. زما ورور کولی شي چې موټر وچلوي. دلته زما ورور کې دا قابلیت شته چې هغه یو موټر وچلوي. صحیح ده؟ Ali can swim. Ali can swim. Ali کولی شي چې لامبو ووهي. صحیح ده؟ نو دلته هم can موږ ته قابلیت راوښودلو. I can walk for an hour. I can walk for an hour. زه کولی شم چې یو ساعت لپاره وګرځېږم یا یو ساعت لپاره قدم ووهم. He can cook delicious. He can cook delicious. هغه ډیر مزیدار پخلی کوي یا ډیر مزیدار اشپزي کوي. نو داو د can هغه مثالونه چې کوم کې موږ ته توان یا قابلیت راښيي. can موږ له رضامندي او اجازت لپاره هم کارولی شو، یعنی موږ ته اجازت او رضامندي راښيي. لکه مثال Can I use your pen؟ کولی شم چې زه ستا قلم وکاروم. دلته موږ د مخکیني کس رضامندي پکې شاملو او هم اجازت ترې نه اخلو. صحیح ده؟ بل مثال Can we go with you؟ Can we go with you؟ یعنی موږ کولی شو چې تاسو سره لاړ شو. دلته موږ هغې نه اجازت اخلو او هم رضامندي پکې کارو. داسې ډېر مثالونه شته، تاسو کولی شئ ګوګل کې هم وګورئ. څه مثالونه مې تاسو ته وړاندې کړل چې تاسو تر اوسه پرې ښه وپوهېږئ. امید کوم چې لږ ډېر به پرې پوه شوي یئ.